السلام علیکم ملګرو، امید ساتم چې ښه به د ژوند په ښو ساعتونو کې به زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مې اکرم علي نادان د خپل یوټیوب چینل اکرم علي زمونږ په چینل چې کوم نوی پروګرام شروع شوی دی لږ انتظار د هغې نوم دی. نن د هغه پروګرام په سلسله کې دا یو نوی ویډیو ده. څومره هم چې زمونږ کتونکي اورېدونکي او لیدونکي دي، دا خصوصي هغه ملګرو ته دا ویډیو ډالۍ کومه. دغه یو غزل دی او ډېرو ملګرو د دې غزل غوښتنه کړې وه بار بار. نو د غزل نه مخکې دغه یو څو شعرونه دي چې تا سره مې خپلې قصې لنډې کړې، ستا د لاسو نښې مې راغونډې کړې. تا سره مې خپلې قصې لنډې کړې، ستا د لاسو نښې مې راغونډې کړې. او ته به چې په بام باندې ښکاره شولې، څنګه به مې تا پسې رامنډې کړې. ته به چې په بام باندې ښکاره شولې، څنګه به مې تا پسې رامنډې کړې. او ستاسو ترقۍ باندې لعنت دې وي، ستاسو ترقۍ باندې لعنت دې وي. تاسو خو د ښار پیغلې بربنډې کړې. ستاسو ترقۍ باندې لعنت دې وي، تاسو خو د ښار پیغلې بربنډې کړې. غزل د انتخاب. مونږ له غزل راځي ټپه راځي سندرې راځي، مونږ د شتګر نه یو چې مونږ پسې لښکرې راځي. مونږ له غزل راځي ټپه راځي سندرې راځي، مونږ د شتګر نه یو چې مونږ پسې لښکرې راځي. او شعر دی پکې چې یا دې زما سر ګریوان پورې خندا کړې ده، یا دې زما سر ګریوان پورې خندا کړې ده. دا زندګي ده دې کې سل رنګ خبرې راځي. د پښتنو د امن دومره بس دی که نو، د پښتنو د امن دومره بس دی که نو، په کور کې تاخ جوړ کړي چې دې ته به کوترې راځي. د پښتنو د امن دومره ثبوت بس دی که نو، په کور کې تاخ جوړ کړي چې دې ته به کوترې راځي. او بل شعر دی پکې چې زلمي ټول د خپلو زلفو بندیوان ساتلي، زلمي ټول د خپلو زلفو بندیوان ساتلي. زمونږ چم ته خو قسم دی جادوګرې راځي. زلمي ټول د خپلو زلفو بندیوان ساتلي، زمونږ چم ته خو قسم دی چې جادوګرې راځي. او یاران یې ټول مسافرۍ کې د غم شپې تېروي، یاران یې ټول مسافرۍ کې د غم شپې تېروي. اوس د ګودر نه ځکه پیغلې مرورې راځي. یاران یې ټول مسافرۍ کې د غم شپې تېروي، اوس د ګودر نه ځکه پیغلې مرورې راځي. او جمشید صدفه که راځي خو بس دی راشه کنو، جمشید صدفه که راځي خو بس دی راشه کنو. ناوخته کېږي وروسته ما پسې ملګرې